بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زموږ د ریاضي مضمون د چمتووالي دوره ده. ګرانو زده کوونکو، زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکې تاسو ته د ښوونځي چمتووالي په هکله څه لارښوونې کوم. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په لومړی ویډیو کې تاسو کته په لومړۍ زده کړه کې تاسو ښوونځی د هغې چاپیریال، ټولګی، ټولګیوال او هغه څه چې د ښوونځي په ماحول کې وو تاسو ټول وپېژندل، او بعضې موقعیتونه چې تاسو کله ښوونځي ته لاړ شئ تاسو ته موقعیت ښیي چې پاس لاړ شئ، ښي طرف ته، چپ طرف ته، هغه تاسو ټول وپېژندل. د ښوونځي انځور تاسو کته چې ښوونځی څه رقم و، څه رقم باید لاړ شئ، څه وکئ، ټولګي کې کښېنئ، ټولګی څه ته وایي، او همدغه شان ټولګیوالو سره تاسو یو ځای زده کړه وکړئ چې ټولګیوال څوک و، هغه یو شمېر زده کوونکي چې په د یو چت لاندې په یو ځای کې زده کړه کوي هغه څه و، ټولګیوالو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس خو هغه ټول موږ یاد کړل، خو ښوونځي ته تګ هم خپل یو څه لري، یوه طریقه لري. کله چې اوس تاسو د خیر سره د شپږو او اووه کالو هستئ او تاسو چې کوئ ښوونځو کې شامل شوي هستئ، ښوونځي ته ځئ، تاسو د لومړي ټولګي زده کوونکي هستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو چې کله ځئ نشئ کولی چې دغسې له خوبه ویښ شئ او چې کوئ راسن د مکتب خواته یا د ښوونځي خواته لاړ شئ. ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسو ویده شوئ او سهار کم وخت چې تاسو ته ټاکل شوی دی او په هغې کې پاڅېږئ، تاسو څه کارونه باید ترسره کئ تر څو چې څه شی وشي، ښوونځي ته چمتو شئ. تاسو څنګه چې دې انځور کې ګورئ دا جنکۍ ویده ده. کله چې پاڅېږئ تاسو اوس ماشاءالله غټ هستئ، داسې نه چې خپله کوټه، خپل د خوب ځای او ټول چاپیریال خپل چې کیدی همدغسې ګډوډ پرېږدئ. تاسو باید خپل ټول د ځایونه لکه کمپلې، بالښتونه، توشکې او هر څه چې تاسو استعمال کړي یا هغې نه هم کار اخیستی چې کله ویده شوي هستئ هغه ټول کړئ. زه پوهېږم چې تاسو لا ډېر کوچنیان هستئ، تاسو واړه هستئ او کیدای شي چې نشئ کولی چې دا شی نه وکئ، خو تاسو کولی شئ چې د مشرانو نه څه وکئ؟ آفرین، مشرانو نه کومک واخلئ، هغوی نه مرسته وغواړئ چې هغوی تاسو سره راشي. خو که تاسو په همدې لومړی پړاو کې همدغسې عادت شئ او دا شی نه همداسې پرېږدئ، خوب نه پاڅېږئ او راسن د ښوونځي خواته منډې وهئ، خو څومره چې غټېږئ همدغسې ستاسو چې کېږي عادت کېږي. تاسو وګورئ دلته دا کمپله ده او چې شوي قط شوې ده. تاسو چې کله پاڅېږئ باید چې خپله کمپله قط کئ، خپل بالښت په خپل ځای کېږدئ، توشک په خپل ځای او بیا نورو شیانو ته ځان چمتو کئ. څنګه چې تاسو په دې انځور کې ګورئ چې دلته یو کوچنی ماشوم دی او دلته بعضې د لوبو وسایل دي یا د لوبو شیانې غورځېدلي. ښه که کوټه همدغسې پاتې شي، اتاق همداسې پاتې شي، څومره بد ښکاري. باید کله چې تاسو پاڅېږئ خپل ځایونه ټول کئ، خپل چې شی خپل که تختي، که توشکی، که هر څه هغه منظم او بیا مخ په نورو کارونه شئ. څنګه چې تاسو دې انځور کې ګورئ ګرانو زده کوونکو، څه ګډوډي تاسو ته ښکاري. دلته یو شی، دلته کالي، دلته په دې شکل باندې که تاسو پاڅېږئ ښوونځي ته لاړ شئ، بیرته راشئ ستړي او دا کور ستاسو یا خویندو ته یا میندو ته چې شی کېږي همدغسې پاتې کېږي او هغوی هم څه کېږي، ستړي کېږي. کله چې پاڅېږئ یا کله چې لیک لوست کوئ، هر څه چې تاسو په کور کې کوئ باید چې بیرته هغه په خپل ځای کېږدئ. که تاسو څه خورئ هم هغه خپل قاب باید ویسئ، که تاسو لیکنه کوئ هم خپل د ښوونځي ټول وسایل، که قلمې، کتابچې، کتابونه باید چې په خپل ځای کې هماغه خپل بکس کې کېږدئ. آفرین. ښه، اوس راځو دلته چې کله تاسو ګرانو زده کوونکو پاڅېدئ د خوب نه، کوټه هم ټوله شوه، ځایونه هم ټول شو او هر څه منظمه شو، تاسو چېرته ځئ؟ د تشناب خواته. کله چې هلته تاسو لاړئ لاسونه باید چې څو ځلې په
چې شي وینځئ په صابون وینځئ. لاسونه ښه پاک وینځئ. غاښونه برش کړئ. خپل غاښونه څو ځلې باید برش کړئ د ورځې؟ 2 ځلې. لکه یو چې سهار پاڅېږئ د خوب نه غاښونه باید برش کړئ او یو هم ماښام د ویده کېدو وخت کې چې کله تاسو که غاښونه هم دغسې پرېږدئ غاښونو کې میکروب ځای واخلي غاښونه زر تر زره څه کېږي توریږي او د منځه ځي. ښه ګرانو زده کوونکو که تاسو ته چیرته موقع مساعد دی تاسو که ګرمې اوبه همیشه یي او که نه وي یعنې هفته کې 1 وار یا 2 وارې خو تاسو حتما حمام کوئ. خو که چیرته موقع تاسو ته مساعد دی حاله ورځي نو که هر سهار تاسو پاڅېږئ او یو شاور اخلئ یا سر وینځئ دا تاسو ته ډېر ښه دی ځکه استوار هستئ که په ګرمۍ کې تاسو ښوونځي ته ځئ نو ډېر ښه تکړه باستئ ځکه تاسو شاور اخیستی او هوا به په تاسو یخه لګېږي. یعنې همیشه تاسو که واخلئ ستاسو صحت نه یوازې د ښوونځي دپاره بلکې ستاسو صحت دپاره هم دا ډېره څه ده مهمه ده چې هم به خپله صفایي وساتئ هم به خپل نظافت مراعات کوئ او هم به د صحت دپاره ډېره ښه. ښه ګرانو زده کوونکو دې انځور کې تاسو څه شی ګورئ؟ په دې انځور کې تاسو د یو تشناب انځور ګورئ. تشنابونه چې شي دي دا خو به یا د کم هوټل یا د کم ښوونځي یا د هر ځای چې دی دا به د مختلف ځای تشنابونه خو هر کور کې چې تاسو هستئ حتما یو تشناب لرئ چې په هر رقم ضرور نه دی چې ډېر جیګ وسایل یا ډېر ښه وسایل تاسو ولرئ یا هر شی چې لرئ هر امکانات چې لرئ تاسو باید چې هماغې نه استفاده وکړئ. کله که تشناب کې تاسو مخ لاس وینځئ که سر وینځئ یا حمام کوئ بیرته وګورئ د دې تشناب نظافت ده. دا خو د داسې یو ځای تشناب دی لکه تاسو ګورئ چې څو دانې دي یا به حتما د هوټل یا به د ښوونځي خو ګورئ ډېر پاک دی. دلته تاسو چې کله ځئ هیڅ کله دغه شی مه کوئ چې که کاغذ یا که چې خواړه خوړلي لاس کې چې د تشناب مخ کې یا د حویلۍ مخ کې یا هر چېرته یې شی وکړئ چې هغه واچوئ. نه تاسو کله مخ او لاس وینځئ صابون سره یا سطل نه کار اخلئ یا د کوم لوټې نه کار اخلئ نو بیرته هغه په خپل ځای ږدئ. داسې مه کوئ چې صابون په ځمکه کیږدئ یا هماغه لیفي یا هر څه چې کاروئ چې هغه په ځمکه کیږدئ او څه کېږي هغه یو خو مردارېږي یو خپله تشناب څه کېږي ډېر بد ښکاري. دا هم د بل تشناب انځور دی چې تاسو ګورئ څو دانې دي دلته که نه 1 2 3 4 5 دانې چې دا به هم د کوم ښوونځي تشنابي یا به د کوم دفتر تشنابي خو تاسو دې دوره کې باید چشته چمتو شئ ګرانو زده کوونکو ځکه تاسو د خیره سره ښوونځي شروع شي د رخصتیانې خلاصې شي تاسو به خپلو ښوونځو ته روانېږئ. نو کله چې خپلو ښوونځو ته ځئ حتما دغه شان یو تشناب سره تاسو مخ کېږئ. په ښوونځي کې هم تشنابونه ډېر دي ځکه هغې نه په سلهاو زرهاو زده کوونکي څه کوي استفاده کوي او کار اخلي. که هر یو لاړ شي او همدغسې د تشناب نظافت د خپل لاسونو نظافت دا شیونه څه کړي مراعات نه کړي خو څه سره مخ کېږي ستونزې سره مخ کېږي خدای مکه مریضۍ سره مخ کېږي. تاسو لکه چې څنګه ګورئ کله چې تشناب نه کار اخلئ تشناب نه استفاده کوئ بیرته چې راوځئ تاسو څه وکئ باید چې خپل لاسونه وینځئ ځکه لاسونه چې شی اخلي میکروب اخلي داسې نه چې تاسو تشناب نه راوځئ او بیرته مې لکه لاس یا چې ملاس کې یا کوم خواړه هغه څه کوئ که هغه وخورئ طبعا چې همدا هر څه ستاسو لاس کې دا کوم میکروبونه او د شیانو چې ځای اخیستي څه کېږي ستاسو وجود ته ځي او همدغه شان دی چې تاسو تبه کوئ او قسمه قسم ناروغیو سره خدای مکه څه کېږئ مخ کېږئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه تاسو ته د ښوونځي د تللو د لومړی پړاو چې چمتووالی چې د خوب نه پاڅېدلو نه شروع د ځي ټولولو پورې خپل شیونه منظمولو پورې او چې د تشناب نظافت د مخ او لاس وینځلو نظافت د غاښونو نظافت او هم دغه شان د څه شي
د خوړو نظافت تاسو باید دا ټول شیونه مراعات کړئ ځکه تاسو ښوونځي ته پس د دې نه ځئ تاسو په یو ټولګي کې څو کسان څو زده کوونکي یو ځای زده کړه کوئ که تاسو خپل نظافت مراعات نه کوئ همدغسې میکروبونه د یو نه بل ته بل نه بل ته او همدغه شان څه کیږي دا میکروب خپریږي نو تاسو ماشاءالله اوس څه شی هستی د ښوونځي زده کوونکي هستی باید چې په دې ټولو شیانو باندې ځان ډېر ښه پوه کړئ آفرین کله چې تاسو د خوبه پاڅېدئ ځایونه ټول شو خپل مخ او لاس وینځل شو ټول شیونه بیرته منظم شو بیا به څه کوئ هر خواړه چې تاسو سهار چې ضرور نه دی چې ډېر ښه خواړه هر څه چې د وس او توانه پورې باید چې هغه په یو دسترخوان خپل مور او پلار خویندې ورونو سره یو ځای کښېنئ او هغه خواړه وخورئ ځکه سهار نه کېږي چې په لږه باندې تاسو لاړ شئ ښوونځي ته او بیا زده کړه چې وکړئ تاسو نشئ کولی چې په ښه توګه زده کړه وکړئ نو دا وه ګرانو زده کوونکو ستاسو د نن زده کړه چې د ښوونځي تګ دپاره چې شو چمتووالی انشاءالله چې تاسو دا ټولې ویناوې عملي کوئ او دا ټولې لارښوونې څنګه چې تاسو ته وویل شو لاسونه په صابون وینځل حمام اخیستل او همدغسې منظمول دا ټولې خبرې تاسو څه وکئ ښه واورئ په دقت سره او عملي کړئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو په لوی الله سپارم خوشحاله او بریالي اوسئ